کله چې یحیی په زندان کې واچول شو نو عیسی جلیل ته لاړ او هلته د خدای زیری اعلانو او ویل یې اوس هغه وخت را رسېدلی دی او د خدای پاچاهي را نږدې شوې ده توبه وباسئ او په زیري باندې ایمان راوړئ. کله چې عیسی د جلیل د دریاب په غاړه ګرځېده نو شمعون او د هغه ورور اندریاس یې ولیدل. هغوی په دریاب کې جال اچوو ځکه چې هغوی ماهي نیونکي وو. عیسی هغوی ته وویل ما پسې راځئ او زه به تاسو ته وښایم چې څنګه د ماهیانو په ځای انسانان ونیسئ. هغوی سمدلاسه خپل جالونه پرېښودل او هغه پسې روان شول. کله چې عیسی لږ وړاندې لاړ نو هغه د زبدي زوی یعقوب او د هغه ورور یوحنا ولیدل چې په کښتۍ کې ناستو او خپل جالونه یې تیارول. عیسی سمدلاسه هغوی ته نارې کړې او هغوی خپل پلار زبدي د مزدورانو سره په کښتۍ کې پرېښود او عیسی پسې روان شول. عیسی او شاګردان یې کپرناهم ته لاړل او کله چې د سبت ورځ را ورسېدله نو عیسی کنیسې ته ننوت او هلته یې تعلیم ورکول پیل کړل. خلک د عیسی په تعلیم حیران شول ځکه چې هغه د شریعت د عالمانو په شان نه بلکې په پوره اختیار سره هغوی ته تعلیم ورکو. ناڅاپه په کنیسا کې یو سړي چې پیریانو نیولی و په لوړ اواز چغې ووهلې ای عیسی ناصري زموږ سره څه کار لرې؟ ته راغلی چې موږ تباه کړې؟ زه دې پیژنم چې ته څوک یې، ته د خدای سپېڅلی یې. عیسی پیري ته امر وکړ غلی شه او د دې سړي څخه راوځه. پیري هغه سړي ته سخت ټکان ورکړ او په چغو چغو د هغه څخه راووت. ټول خلک دومره حیران شول چې یو له بله یې پوښتنه کوله دا څه دي؟ دا خو یو نوی تعلیم دی. هغه په پوره اختیار سره پیریانو ته امر کوي او هغوی مني. ډېر زر هغه د جلیل په ټوله سیمه کې مشهور شو. بیا عیسی د کنیسې څخه روان شو او د یعقوب او یوحنا سره یو ځای د شمعون او اندریاس کور ته لاړل. د شمعون خوا کې تبې نیولې وه او په کټ کې پرته وه. څنګه چې عیسی هلته ورسېده نو هغوی ورته سمدلاسه د هغې په هکله وویل. عیسی ورغی هغه یې له لاسه ونیوله او مرسته ورسره وکړه چې راپورته شي. نو هغه ښځه تبې پرېښودله او د هغوی خدمت یې شروع کړ. کله چې لمر پریوت او ماښام شو نو خلکو خپل ټول ناروغان او هغه خلک چې پیریانو نیولي وو هغه ته راوستل. د ښار ټول خلک د هغه کور مخې ته راټول شول. عیسی ډېر ناروغان چې په ډول ډول ناروغیو اخته وو روغ کړل او ډېر پیریان یې وویستل. عیسی پیریان خبرو ته پرې نه ښودل ځکه چې هغوی پوهېدل چې هغه څوک دی. سحر وختي چې لا تیاره وه عیسی له خوبه راپاڅېد، د کور نه ووت او یو ګوښه ځای ته لاړ او هلته یې دعا کوله. نو شمعون او د هغه ملګري لاړل چې هغه ولټوي او چې کله یې هغه پیدا کړ نو ورته ویې ویل ټول خلک تا لټوي. عیسی هغوی ته وویل راځئ چې شاخوا کلو ته لاړ شو تر څو هلته هم خپل پیغام ورسوم ځکه چې زه د همدې کار دپاره راغلی یم. عیسی په ټول جلیل کې ګرځېده، د هغوی په کنیسو کې واز کوو او پیریان یې ویستل. یو سړی چې د جذام په ناروغۍ اخته و عیسی ته راغی، د هغه په مخ کې په ګونډو شو او زاري ورته وکړه که چیرې ته وغواړې نو کولی شې چې ما پاک او روغ کړې. د عیسی زړه ورباندې وسوځېد، خپل لاس یې ور اوږد کړ، په هغه باندې کېښود او ورته ویې ویل هو زه غواړم پاک او روغ شه. نو سم د لاسه د هغه څخه د جذام ناروغي لرې شوه او هغه پاک شو.
بیا عیسی هغه زر رخصت کړ او سخت خبرداری ورکړ او ورته ویل ګوره په دې هکله هېڅ چاته څه ونه وایي خو لاړ شه او خپل ځان کاهن ته وروښایه او کومه قرباني چې موسی حکم کړی دی وړاندې کړه د دې دپاره چې خلکو ته ثابته شي چې ته پاک او روغ شوی یې خو هغه سړی ووت او څه چې شوي وو ټول خلک یې پرې خبر کړل له دې امله عیسی نور نشو کولی چې په ښکاره کوم ښار ته ننوځي بلکې د ښار نه د باندې په ګوښه ځایونو کې به پاتې کېده خو بیا هم خلک به له هر ځای څخه ورته راتلل